قسم دا راشه مونږ سره چې کم تفسیر پروت تا دا پر پاکستان کې نه، الحمدلله تمام دنیا کې وګرځاو، تمام علماء کرامو ته اوسا، عربو او عجمو ته یوسا، کو چا پې ردو کو نو مونږ په دې جومات کې ناست یو که نه. ته بیا ووایه کو دا تفسیر د امام قرطبي رحمه الله نه خلافو، کو دا تفسیر د حافظ ابن کثیر رحمه الله نه خلافو، کو دا تفسیر د تفسیر خازن نه خلافو، کو دا تفسیر د نورو تفاسیر نه خلافو، په دې تفاسیر کې د بخاری شریف بیان نه، په دې تفسیر کې د ترمذی شریف بیان نه، او دا مونږ چې سوایو دا د قرآن او د احادیث مبارکو او د قرآن پاک موافق نه و، نو بیا ووایه که نه. لہذا دا ګوره په خلکو بده لګي ښه چې موږ د شرکیاتو رد کوو. ولې چا کم خلک چې دې کې عادت وي نو هغوی بیا هغه دندې ختمیږي که نه. ګوره صورت انعام کې الله پاک جل شانه د شرکیاتو ډېر رد فرمایلی ده. کو تاسو خیال وي که نه څومره ورځې وشو چې موږ د دې شرک په بیان باندې لګی یو، او قرآن پاک کې د مشرکانو تردید چې الله پاک جل شانه فرمایلی ده د ټولو نه زیات ناغه په دې صورت مبارک کې ده. پیغمبر علیه السلام مبارک په چې کله د شرک رد فرمایلو نو مشرکانو به یو بل ته کتل چې دا خو بیا زمونږ خبرې کوي او دا خو بیا زمونږ خدایانو بد وایي. لکه نن زمانه کې ښه بعضې بد عقیده خلک وي، هغه خلق چې هغوی د غیر الله نه امداد غواړي، هغوی غیر الله ته د غیر الله امداد طلب کوي او د هغوی نه مددونه غواړي. نو موږ چې دا بیان کوو نو موږ باندې هم ګورې خلک رټې لګوي، ای هلکه دا استاد ګورې د دې نه بله خبره نه کوي. هلکه زمونږ کار څه ده؟ زمونږ کار خو قرآن شریف بیانول دي، او قرآن پاک کې چې الله پاک جل شانه څه بیان فرمایي نورونه هغه به مونږ کوو که نه. او دا قسم ده زمونږ په ذمه باندې حق ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چاته چې یو مسله یادوي او د هغې مسله بیان اونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي دغه انسان ته به الله پاک جل شانه د اور واګې واچوي چې تا ولې حق نه ده بیان کړی. نورونه قرآن پاک کې الله پاک جل شانه د مشرکانو رد فرمایي، او نن زمانه کې هم ګورې موږ په هغې خلقو ردونه کوو چې هغه د غیر الله نه غیر د الله پاک جل شانه نه غیر بل چاته آواز کوي، بل څوک فریاد رس ګڼي، بل څوک مشکل کوشا ګڼي. یقیناً چې دا ګوره شرک ده. شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله یو لوی مفسر تیر شوی ده په دې هندوستان کې، او هغه په پارسی کې یو تفسیر لیکلی ده د قرآن شریف. په هغې کې لیکلی دي چې کم سړی د الله پاک جل شانه د مبارک نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې هغه کو معقولات وي، یعنی د خوړلو والا شیان وي، هغه کو ملبوسات وي د اغوستلو والا شیان وي، هغه کو مشروبات وي د څکلو والا شیان وي، د الله پاک جل شانه نه علاوه د بل چا په نوم د ومنل، لہذا ګوره دا مشرک ده. دا مونږ خلک اوس کوي ښه وایي دا د پلاني صاحب په نوم ده او دا د پلاني صاحب په نوم ده. قسم ده دا شرکیات دي. څوک پوی راشه ما کره کړایو که څوک پوی ما کره داو که لکه ما او تا ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم څه طریقه ښودلې ده هغه طریقه پکار ده. ما او تا ته الله پاک جل شانه قرآن پاک کې کم احکام ښودلې دي، په هغې احکامو باندې عمل پکار ده. مونږ چې دا خبرې کوو نو بعضې خلک وایي لکه تاسو د نن زمانې د علماء کرامو خبرې کوي، ولې دا نه پوهېږي څه. قسم ده
راشه موږ سره چې کم تفسیر پروت تا دا پر پاکستان کې نه، الحمدلله تمام دنیا کې وګرځاو، تمام علماء کرامو ته اوسا، عربو او عجمو ته یوسا، کو چا پې ردو کو نو موږ په دې جومات کې ناست یو که نه. ته بیا ووایه کو دا تفسیر د امام قرطبي رحمه الله نه خلافو، کو دا تفسیر د حافظ ابن کثیر رحمه الله نه خلافو، کو دا تفسیر د تفسیر خازن نه خلافو، کو دا تفسیر د نورو تفاسیر نه خلافو، په دې تفاسیر کې د بخاری شریف بیان نه و، په دې تفسیر کې د ترمذی شریف بیان نه و، او دا مونږ چې څه وایو دا د قرآن او د احادیثو مبارکو او د قرآن پاک موافق نه و، نو بیا ووایه که نه. لہذا دا ګوره په خلکو بده لګي ښه چې موږ د شرکیاتو رد کوو. ولې چا کم خلک چې دې کې عادت وي نو هغوی بیا هغه داندې ختمیږي که نه. مونږ خو وروره داندې الحمدلله مونږ خو د الله پاک جل شانه بندگان یو، د الله پاک جل شانه نه تمه ساتو، د الله پاک جل شانه نه یریږو، د الله پاک جل شانه د ذات عالی ته سجده کوو. قسم ده که د بنده پروا مونږ به د چا نه څه خپل ځان له د خلک ورکي چې د چا کمو بندگانو الله پاک جل شانه رب ده. قسم ده د ما استام رب ده که نه، ما او تعالی به خرا کوي. ته ولې د بنده د وجې نه غلطه عقیده بیانوي؟ ته ولې شرکي عقیده بیانوي؟ ته ولې ضعیفه عقیده بیانوي؟ عقیده خو من اعلی الاشیاء ده، چې عقیده دې صحیح نه وه نو کوه منځونه که نه. منافقانو بو مدینه شریفه کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم مبارک په شا باندې هغې پسې به منځونه کول، خو چونکې عقیده برباده وه، عقیده ټیک نه وه، ایمان نه و، نو څه راغل جهنم ته به ځي که نه. العقیدة من اعلی الاشیاء، عقیده ګوره په تمامو اشیاو کې بهترین چیز ده. چې عقیده دې برابر نه وي، خدای نه خواسته ستا د شرک عقیده وي، والله ټوله شپه په سجده باندې پروت ته سجده دې نه ده قبوله. ستا عقیده د شرک وي، ټوله ورځ خیراتونه کوه، والله یو روپۍ دې نه ده قبوله. ستا عقیده د شرک ده، ټوله ورځ ذکرونه کوه، یو ذکر د الله پاک جل شانه نه قبلوي. لہذا عقیده به اول صحیح کوي، د الله پاک جل شانه د توحید به عقیده ساتي، او دا به وایي چې زما خیر او شر د چا په لاس کې ده؟ د الله جل شانه په لاس کې. زه به زکات ته چا په نوم ورکوم؟ د الله پاک جل شانه په نوم مبارک. زه به سجده چا ته کوم؟ الله پاک جل شانه ته کوم. زه به نظر د چا په نوم منم؟ د الله پاک جل شانه په مبارک نوم به منم. قسم ده دا لږ عمل دی بیا نه ده. دا ماسخوتن مونځ چې دی بیا جمع سره وکړو که نه، او لاړې اوده شوې او بیا سحر جمع له راغې. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا د بیا ټوله شپه د تهجد ګزار عمره ثواب ده. ماسخوتن مونځ د جمع سره وکړو او لاړې اوده شوې، ښه ګرمه بستره دی د اوده شوې، سحر اذانو شه بیا جمع له راپاڅېدې، بیا جمع له راغې. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا ټوله شپه چې د خوب کړی ده نو دا د تهجد ګزار فکأنما صلی اللیل کله. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي گویا که ټوله شپه د عبادت کړی ده. خدا کله چې عقیده دې ګوره صحیح وي، عقیده دې د توحید وي، عقیده دې د پیغمبر علیه السلام مبارک د ختم نبوت وي، نو الله به د عمل قبول دی. او چې نه شرکی عقیده دی وي نو بیا به ډنګاډول عقیده به ګورئ نه ساتي. ښه ډنګاډول